او زه دا خبره د مرګرو ته بیانوم ډېر قیمتي خبره د رسول الله سره محبت دا په دوه قسمه دي یو د رسول الله سره د ذات سره محبت کول فقط دا غدري جسم سره دا غدري ذات سره خداغه د فعل او ویناګانو سره نه دا محبت ډیر زیات دی ډیر خلک دا محبت کوي دنیا خلک یې کوي بریلیان صوفیا چې څومره خلک دي اشاعره ماتوریدیه دا ټول د رسول الله سلام په ذات مین دي اوس ته یې کې بیان وکړه وای د رسول الله سلام سترګې دي سي د رسول الله مخ دي سي رسول الله دي سي دا ټول بجاړي د رسول الله په ذات مین دي ګوره شک نشته دویم قسم خلک هغه مونږ یو د الله سبحانه په توفیق سره مونږ د رسول الله په ذات مینو او د رسول الله په ویناګانو او په افعال مینو مونږه نو صرف دا نه چې د رسول الله د ذات سره محبت ته رسول الله د ذات سره او بیا چې هغه د خلین سره وزي د غي سره او داغه باندې مونږ چې کم کار کوي د غي سره زموږ محبت دا حقيقي محبت دا خو نیمګړی محبت دی صرف د ذات خوخته او افعال او اقوال سره محبت نه لري افعال او اقوال کې بسته امام جدا او زما امام سره جدا افعال او اقوال کې اسلام مذهب جدا او زما مذهب جدا او ذات سره صرف محبت ته کم ځکه د رسول الله موري هي زما مور په لدی به قربان و به رسول الله به ډایریک و رسول الله به دا کار دي څه نه جی هغه دغه نه یعنی دغه ولنیو ته لمنډ جوړ لاړ اوس دغه ویناګانی مونږ ته بیانې او دغه افعالون بیانې مو خو دغه محبت ولنیو دغه یو سرسری محبت او ځان له نوم یې خو د عاشق رسول دا عاشق ټکه غلط دی دا عشق ټکه وران ټکه زړه الله سره ورېز بل بازوي زړه الله سره عشق کوم یا زړه پیغمبر سره عشق کوم دا بے ادب ټکه بے ادب لفظ دی عشق کې دنه غلط معنی پرته او دا عشق علی استعمال ولکېږي چې کله الک او جنې په ځم په یو بل مین شي په غلطي طریقې سره هغه ته عشق کول کېږي زمونږه محبت ته د رسول صلی الله علیه وسلم سره زمونږه محبت ته د الله سره دي څه ټکه به عاشق رسول زوی عاشق رسول دغه عاشق رسول ته د رسول صلی الله علیه وسلم حدیثونه بیان ک د دې مجلس نه تختیبین عشق او نور سي صرف دغه ځکه راټینګ ک و سید عاشق رسول راځي کینه یسو خبره ته کوم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عاشق رسول وي ګیره برید به صفا والی دا عاشق رسول نه عاشق رسول وي چرس به خبر دب کیس کی عاشق رسول وي سندري به وري کوم ځای استاد عشق دی چې ته